د سروز اورېدل حرام دي ځکه انسان و فسق او ناروا کارو ته دعوت کوي. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اورېدل د سروز ګناه ده، ورته کښېنستل یې فسق دی او خوند ورباندې اخیستل یې کفر دی. کتاب وایي څوک چې غزا ته ولاړ سي او یو لمونځ ورڅخه قضا سي او ګواکې د 700 غټ ګناهونه وکړل، نو ستا څه ګمان او فکر دی چې د داسې ناروا په وجه او یا د شیطاني محبت په وجه ورڅخه قضا کیږي، نو د دې به څومره ګناه وي. امام قرطبي فرمایي چې د سروز او نل اورېدل په اجماع د ټولو مذاهبو سره دا حرام دي، ځکه دا یو شیطاني محبت دی چې انسان و فسق و فجور او و ناروا کارو ته دعوت کوي. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله علیه السلام د یو شخص په باره کې واورېدل چې هغه ټوله شپه سروز غږاوه. رسول الله علیه السلام وفرمایل لا صلاة له لا صلاة له، د هغه لمونځ نه صحیح کیږي. لمونځ د عبادت هغه سر دی چې لمونځ قبول نسي نور هیڅ اعمال نه قبلیږي.